Fetal Show. Subscribe. السلام علیکم په دې هیله چې ټول افغانان جوړ او روغ وي نو ټیک ټاک یې خو ما ګورئ فالو کوئ مې لایکونه راکوئ کمنټونه راکوئ ډېره مننه د ټولو نه نو زه راغلم هغه ته اوس یوټیوب ته یې دې په خاطر راغلم چې په ټیک ټاک کې زه ډېر معلومات نشم نشر کولی یا درو دقیقو نه پورته معلومات نشم نشر کولی نو زه راغلم چې یوټیوب ته استفاده کړم د پښتو په خوږې ژبې معلومات په عامیانه شکل باندې په عامیانه لهجه باندې تاسو ته خبرې وکړم او تاسو سره د ټولو مسایلو نه خلاص شئ بزنس مهاجرتي آنلاین بزنسونه بلا سر مو خلاص شو صبر وکړه چې سټایل برابر کړم نن راځم د سپانسرشیپ په مورد زه غواړم تاسو ته چې کومه معلومات نشر کړم سپانسرشیپ سرمخه خلاص کړئ د کاناډا سپانسرشیپ په مورد غواړم چې معلومات تاسو سره چې کوم شیر کړم شریک کړم ویډیو تر اخره وګورئ سبسکرایب مه هیر نشي لایک مه هیر نشي شیر مه هیر نشي کومنټ مه هیر نشي کنه بل معلومات تاسو څوک نه درکوي سرمخه خلاص کړم که چیرې سبسکرایب ډېر شو فالو او شیر ډېر شو په دې پوه شئ چې نور معلومات هم دې ویډیو نه بعد بل ویډیو تاسو ته هغه کوم نشروم هغه معلومات چې تاسو د زړه معلومات دي چې تاسو سر مکمل خلاص چې زه مطمئن یم چې زموږ ډېر پښتانه چې په نورو هېوادونو کې اوسېږي اکثریت دوی سواد نه لري دوی باید په عامیانه شکل دوی پوه شي زه غواړم چې څومره عامیانه خبرې وکړم تاسو لپاره چې تاسو سر خلاص شي نو زه راځم نن سپانسرشیپ ته ښه غوږ ونیسئ بیا پوښتنې ته ضرورت نشته چې تاسو مانه پوښتنې وکړئ چې دا څنګه شو دا څنګه شو دا څنګه شو کمنټو کې بیا ولیکئ چې زه د بل د څه شي په مورد زه معلومات تاسو ته شیر کړم زه بیا بل ویډیو جوړ کړم که چیرې ما کمنټو ته ځواب نشو درکولی مسجون ته ځواب نشو درکولی زه منه کمنټونه چې کوم کوم کمنټ چې ډېر لایکونه وکړي او ډېر خلک هغه کمنټ لیکلی وي زه په هغې کمنټ په مورد زه خامخا تاسو بله ویډیو هم جوړوم چې سره کوم تاسو وکړئ په کوم لار لاړ شئ په کوم لار لاړ نه شئ سره کوم نتیجه تاسو اخلئ صحیح شوه نو د کاناډا سپانسرشیپ 15 نفره سپانسرشیپ په مورد زه نن خبرې کوم 15 نفره هغه سپانسرشیپ په مورد هغې ته ګروی 15 نفره ورته وایي صحیح دی یو نفر لپاره که چیرې دغه 15 نفر تاسو سپانسر کوي یو نفر که سپانسر کوي د بل هیواد نه کاناډا ته راولي 16500 کاناډایي ډالر بینک کې بلاکیږي د دې یو دوه نفر لپاره 42800 کاناډایي ډالر درو نفر لپاره 26900 کاناډایي ډالر څلور نفر لپاره 28900 کاناډایي ډالر پنځو نفر لپاره 23300 کاناډایي ډالر شپږ نفر لپاره 15500 کاناډایي ډالر که چیرې اووم نفر د شپږم نفر په سر تاسو کې ګدئ چې یعنې اووه نفره شي هلته بیا 2900 ډالر تاسو په دې 15500 ډالر باندې به تاسو واچوئ اووم نفر به تاسو ته اضافه شي دا یې شرایط دا یې پیسو مسله دا پیسې په بانک کې بلاکیږي تر څو چې دلته تاسو نه ورسېدلي دا پیسې به هلته بلاک وي او تاسو د یو کلن مصارف د 2 پیسو نه اخیستل کېږي سر مخه خلاص کړم سپانسرشیپ دی دا سپانسرشیپ دا بودیجه دولت ته ځي تاسو مصرف بیا تر یو کاله پورې تامین کېږي دلته نور دولت تاسو سره مرسته کوي په نورو بخشو کې نورو بخشو تاسو تشویش مه کوئ یو ځل ځان ورسوئ نوره خدای خپله تاسو باندې هغه کوي هر څه اسان کوي په هغه کې په دې کاناډا کې دلته سهولتونه ډېر زیات دي تشویش مه کوئ ښه 15 نفره کوم خلک دي 15 نفر هغه خلک دي چې د کاناډا چې ولري تابعیت ولري سر مو خلاص شو د کاناډا تابعیت ولري اول نفر فول ټایم وظیفه ولري یعنی سهار لاړ شي مازدیګر کور ته لاړ شي دغسې وظیفه ولري فول ټایم بل نفر چې دی پار ټایم وظیفه ولري هغه مثلا
نیمه ورځ لاړ شي نیمه ورځ نه ځي او پارټ ټایم دی هر وخت رابر شو داسې وظیفه ولري او البته هغه 2 نفره یې ښه پارټ ټایم وظیفه ولري هغه 2 نفره چې بیخي وظیفه ونه لري مشکل نشته دی خو 15 نفره باید تکمیل شي تاسو د اصلي سپانسر کوونکی څوک دی په د 15 نفرو کې تاسو اصلي سپانسر کوونکی په د 15 نفرو کې هغه اول نفر دی چې فول ټایم وظیفه لري چې دولت پوه شي چې دغه سړی دا سپانسر کولی شي سبا ته که چیرې دولت همکاري ورسره ونه کړه دغه سړی شته چې د سره همکاري وکړي سر مو خلاص شو دغسې ښه دا به څه رقم تاسې پیدا کوئ دا خلک دې داسې پیدا کولی شي چې دلته مو ملګري وي اقارب مو وي دوستان مو وي یا څوک شناخته ولرئ چې هغوی سره خبرې وکړئ چې زه پیسې درلیږم تاسو ته او تاسو ما سپانسر کړئ په دې شکل که چیرې هغه رښتونی سره یو افغان وي او په رښتونی سره داسې مرسته تاسو سره وکړي تاسو نه پیسې باید واخلي دلته راشي په بینک کې پیسې جمع کړي او تاسو کار ته ادامه ورکړي تاسو ته یو وکیل ونیسي مهاجرینو سازمان ته د مراجعه وکړي فورمونه دې ډک کړي تاسو کار په جریان کې واچوئ تر څو تاسو کاناډا ته راشئ دا د بل مسله او بله مسله چې د سپانسرشپ له طریقه کېږي دلته نهادونه دي ټولنې دي ټولنو لینکونه زه کوشش کوم چې پیدا کړم پیدا کړی مې دي نشر کړی مې دي خو نه پوهېږم چې انسټاګرام کې ما نشر کړي که په هغه کې ټلګرام کې مې چولي کوم ځای کې مې چولي دي ما نه بیخي ګډوډ شوې مسله خو خیر زه بیا تنظیموم زه نوی راغلی یم دلته امام مکمل هر څه تر اوسه پورې پوره شوي نه دي کمپیوټر مې ډېر په مشکل واخیستو موبایل مې ډېر په مشکل واخیستو خو دا مې کور مشکل نه لري کور مې مشکل نه ده ښه ډېر په اسانه کور مې پیدا کړم هغه دا یو چانس و خدای پاک ما سره شته نو هغه نهادونه چې دي هغه نهادونه تاسو څه رقم باید پیدا کړئ څه رقم ایمیل ورته وکړئ په کوم شکل تاسو سره همکاري وکړي هغه به ټول په نورو ویډیوګانو کې به زه تاسو ته واچوم چې په دې شکل تاسو ټولنې پیدا کوئ او څه رقم ثبت نام ورته کېږي څه رقم ایمیل باید ورته وکړئ آیا دې ځای کې خلک ورته پکار دي چې ورشي سازمان ته تاسو اسنادونه ورولېږي او یا ایمیل له طریقه دا په دې ویډیو کې نه خلاصه کېږي تمامېږي نه په بله ویډیو کې به زه هغه د نهادونو ایمیل ادرسونه لینکونه هر څه شمیرې تماس هر څه مکمل کلیر به درته پیدا کړم په دې ویډیو هغه په یوټیوب کې به درته واچوم ویډیو نه خوند واخلئ ذهن مو خلاص کړئ ځانونه ورسوئ زه مطمئن یم چې دا ډېر خلک وایي ته دا وایي نه ما د دوبۍ ژوند لیدلی ما د عربي هیوادونو ژوند لیدلی تاسو چې هلته کار کوئ په هغه باندې په درهمو په ریالو باندې کار کوئ چې میاشتې 10,000 افغانۍ کور ته نشئ لېږلی خو که چېرې دې هیواد ته راشئ که نه دې هیواد ته راشئ تاسو کې میاشتې 1500 ډالره چې افغانستان ته ولګي د افغانستان اقتصاد ورو لوړېږي پیسې په جریان کې اچول کېږي خلک د فقر نه وځي دا په دې معنا نه دی چې ته خپل کور ته لېږې پیسې هغه یې به کور مصرفوي دا کور چې مصرفوي خو دوکان نه سودا اخلي دوکان مارکیټ نه سودا اخلي مارکیټ هغه نه سودا اخلي څنګه د نورو هیوادونو صدر کوي راوړي صحیح دا چې شی شو اقتصاد چرخه په جریان کې شو د هغې په شکل سره خلک مصرفه کېږي او زموږ خوږ وطن به د ابادۍ په لور روان شي همدغسې چې موږ کار وکړو یو بل ته دغه و د سپانسرشپ طریقه چې تاسو ته مې وویل په دې ویډیو کې نو خواهش کوم که چیرې غواړئ ما سپانسر کړئ که چیرې غواړئ ښه معلومات تاسو ته شیر کړم سبسکرایب مو هیر نشي لایک مو هیر نشي شیر مو هیر نشي کومنټونه مو هیر نشي زنګولګګ یو زنګولګګ لري هغه زنګولګګ هم ووهئ ورسره په ټیک ټاک په انسټاګرام په هر شي کې مې فالو کړئ قسم درته خورم چې زه به داسې معلومات تاسو ته شیر کوم چې تاسو د زړه معلومات وي او د کولمبیا او د مکسیکو برازیل او وینزویلا د دې په اړه به داسې زبردست معلومات تاسو ته راوړم چې خوندور معلومات وي چې خپله ورته کړئ کمپیوټر شاته اپلای ورته وکړئ چې هغه د سفارت نه ایمیل درته راشي چې نن ورځ انټرویو ته راشي چې هغه د ویزا ترې وغواړئ ضرورت به پیدا نشي چې ته 10,000 درهمه 10,000 درهمه هغه ته ایجنسۍ والا ته ورکړي چې تاسو نه پیسې وشکوي سر به خلاص شو نو خدای په امان بای بای وچلېږئ نو منتظر یم هغه زه منتظر نه یم بلې ویډیو ته منتظر پاتې شئ بای